د الله د رضا لپاره زما د دې بچي دا زندګي بچ کړې. زه تاسو ته سوال کوم د الله خاطر وکړئ. وایي یو راته هغه روز وایي وایي ته مړ کېږې ته بیا موږ له کوم ځای نه پیسې راکړې چې دې ماشوم دپاره یو څه درکړم. دا به زما په زړه څنګه تېرېږي دا خبرې. وایي زه لوند یم نور دې په امتیازو نه پوهېږي چې ته له امتیاز یې څنګه لاړې. دا څه زندګي ده. دا ولې ذاکره دا ماشوم خو کپړې غونډې غولو میچازو ګنده کړي. دا د سرجي بیمار شوی ده. د تشو میتیازو ځای خراب دی. اوس ډاکټران وایي چې په ده ډېرې پیسې لګي او تاسو ته پته ده دې ټولو ته پته ده چې زه خپل ظالم د ګردو بیمار یم. ما ځان لپاره ټوله قرضونه کړي دي چې په ما باندې پړ پراته دي. اوس زما د دې بچي د زندګۍ سوال نه ده. د تشو میتیازو ځای بل دی. دې بل ځای کې لږه غوندې سوړه ده مثل ته ده دا تشي میتیاز رواني او هغه وایي چې د اوس اپریشن وکړه په اپریشن ډېرې پیسې راځي حتی 9,000 روپۍ پرې راځي. ما 2 پیرې پروګرامونه کړي وو چې استاد چې بیمار وي هغې چا مرسته نه وه. هغه څه مرسته وه دغه ټولې دنیا ته پته ده. اوس بیا به ګوري چې چا ما سره څه مدد کړی دی. هېڅ هم نشته. بس صرف د خپل خپلوان راپورې خنداګانې کوي. نور مدد کم دی. په 1500 او 200 روپۍ راته یو څو کسانو رالېږلي پی خو نه کېږي دته علاج کړه. د الله د رضا لپاره زما د دې بچي دا زندګي بچ کړې. زه تاسو ته سوال کوم د الله خاطر وکړئ. ذاکره جاړم الله به خیر کړي. دا په واتس اپ باندې ذاکره د ده د تصویران راولېږل. یقین وکړه که راتلم مې ذاکره زما دغه اوس 2 پیرې ما ستا غږ دی پښتنو ته یخې دی خو اوس مې د بچي د زندګۍ سوال دی. دا وګوره لږ رانږدې کړه کیمرامینه. دا د ده دا کمیز زه پوره نشم راغستی. دا د تشو او د ډکو میچازو نه ګنده لاندې ورته دي دا خانه کېښې دی. دې ته وګورئ چې دا د خپل تشې ډکو دسماتې واشروم ته نشي سرجي اوس هم دلته ته لاړ شي. وایي زه لوند یم صرف په دې باندې پوهېږي. وایي زه لوند یم نور دې په امتیازو نه پوهېږي چې ته له امتیاز یې څنګه لاړې. دا څه زندګي ده. ګرځېدی هم نشي. ګرځې خوا دې خوا کوي خو نشي. بس سرجي ته کرک وته زه ناستې وه زما ګوردیان ریډې خرابې دي. زه ځان سره څه وکړم دې بچي سره زه څه وکړم. ټوله خو به څه وکړي که نه د الله د رضا لپاره. تا نه خو به خپل تکلیف یېري. خپل تکلیف سرجي مثلا هلیر دی د نشو په ګولو او په سترو باندې دغې هغه و بس یو 10 منټ ارام راشي. خو دې بچي ته زه ډېر زیات دغې دا ماته ډېر ګران دی. اورې الله اکبر. صاحبه د ځان دپاره خلک هر څه کوي خو د الوت د خپل ځان نه خوږي. نن د دو بچیان د ده کور ودانې په سرو سترګو جاړي چې د دې بچي هر څه مسله ده چې تش او دسماتې او ډک او دسماتې د هغه نه په کټ کې ځي خپلې کپړې یې ګنده کړي دي. ذاکره دا مسله څونه وخت شو؟ د دې سرجي صفا خبره به کوو دروغ نه وایو. دا 8 میاشتې برابر شوې. ما ځان ته یې زه که نه دغه کولو بیا خلک به وایي چې پلار یې ویډیو کړې ده. نو زه خوښ یم بس تباه و برباد یم. دا دې د مورې د خفګان ته لاسه شوګر شو. دا دې ته دې 30 کاله عمر ته وګوره 400 شوګر ته وګوره. ما ته شوګر لګېدلې ګردې بیا ډېرې خرابې دي. ساه مې خرابېږي. دته داسې نو څه وکړو سرجي. ستا د کور ګټه وټه هېڅ هم نشته. ګټه وټه دکه به دا ځوانو ته دا ماشومه وه دوی به ګرځېده وظیفې به یې راټولولې. همدکه وظیفې به خوړې. اوس راته دا په کټ پروت دی. اوس زه چا ته ووایم؟ او نن سبا دا سړی نه وي خپل خپلوان نشته. خپل بریالی خپلې چې تا سره پیسې وي چې پیسې د سره نه خپل نشته. خپل به دې اوس هم خنداله ډېر شي. ډېر دا دي زه د چا هېڅ پروا نه کوم. زما هغه پلارو تاسو لیدلې وه دا دپاره لاړو وفات شو. زه قسم دې که اوس د هېڅ چا پروا کوم. خپل پکې لاسه ته وي او ماما او کاکا پکې چاره اوس. ډاکټر څه وایي؟ ډاکټران وایي په ده باندې 9,000 روپۍ لګي. په ده باندې 9,000 روپۍ لګي سرجي. نو ما خو خپل صحت کارت تش کړی دی. ما خپلو اپریشنو او د مورې کارت بلاک دی. نو زه دله څه وکړم؟ ستا په صحت کارت خو د ده کېږي نه کېدوم پې نه او کېږي م نه. د دپاره م بي نشته. زه ولې کوم ځای نه دغه وکړم؟ دا دوايانې دا دې م راوړي دي. دا م راوړم. ډریپونه ورته خېجوم. دلته ورته ډریپونه خېجي. یو ډریپ په 20,000 پاتې شتي. قرض څوک درکوي؟
کاراز به مخکې وه بېچاره له 100 روپۍ راواغېستې اوس چې چاته ودرېږم وایي ته به وایي یو راته هغه روز وایي وایي ته مړ کېږې وایي ته بیا موږ له کوم ځای نه پیسې راکړې چې دې ماشوم دپاره اوس زه درکړم دا به زما په څنګه تېرېږي دا خبرې الله ذاکر حوصله صاحب درته وایي ته خو مرې وایي ته به بیا دا پیسې ماله کوم ځای نه راکړې بیا اوس راکړه یو 1300 روپۍ چې یو ډوب پې وخېجومه وایي ته خو مرې ځان له وایي کوم ځای نه به ماله بیا راکړې دا خبره نه ده وایي نو وایي پاته او زما غل مې رب په دا د دې خبرې پته ده